بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی وایم. ناظرین پی کې 76 کې یم د پی کې 76 محرومیانې د چې کوم کې پی کې ګوري پنجاب کې بلوچستان کې څوک هم دا ویډیو ګوري پی کې 76 دا چې کوم حلقې کې زه یم دلته ډېر زیات محرومیانې دي. د دې خلک ډېر په سخته وخت تېروي. که لږ غونتې حالات خراب شي نو په هغې کې چې دی دا حلقه ټول نه پیله متاثر کیږي. نه دلته هسپتالونه صحیح شته، نه دلته سکولونه صحیح شته، نه د صفه اوبو دلته بندوبست شته. دلته په امراضو کې هم دا خلک چې دي د دې خلکو په چهرو کې به تاسو یو تکاوت ګورئ او یو داسې ځایونو کې دا پراته دي چې د دې محرومیانې سال هر سال دلته حکومتونه تېر شول خو د دې مسایل چې دي ختم نه کړ. د دې ځای کې مقابله به هم دې ځله ډېره سخت وي. د پاکستان پیپلز پارټۍ نه روح الله خان صاحب دی مونږ سره په دې پروګرام کې نن موجود دی. هغې سره خبره کوو او مکمل د الیکشن باره کې مکمل اپډیټ سره اخلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ. مننه جی، ډېره شکریه. روح الله خان صاحب ستړي خو به ډېر تیاری څنګه روان دی جی؟ یاره الحمدلله بس داسې به ووایو چې موږ خو په میدان کې یو، موږ ته خو صحیح اندازه نه کېږي خو عوامو نه چې څه ورو نو انشاءالله امید هم شته دی چې که خیر وي که الله ته منظور وي. ښه جي. تاسو خو به ځای په ځای رسپانس وغیره تاسو ته صحیح میلاویږي لګیا دی؟ الحمدلله خاص کر زمونږ چې څومره د متوسط طبقه ده او څومره زمونږ غریبه طبقه ده نو په هغې کې خو د هغې هغه میلاوېدلو هغه انداز د هغې د خبرو د هغې وینا نو په زړه خو داسې لګي چې انشاءالله ښه دی د خلکو. ٹھیک جی، بالکل جی. رسپانس تاسو څخه میلاویږي. د روح الله خان صاحب دلته پی کې 76 کې زه 29 کې پی کې 76 کې زه ډېر زیات ما سرویس کړي دي. زه په زه ګرځېدم. د دې محرومیانې ډېرې زیاتې دي، ډېرې زیاتې دي جی. بالکل سم امید هم شته دی چې یاره که فرض کا یا دا خلک د تاسو نه امید وکړي د پی کې 76 چې یاره که تاسو اقتدار کې راغی نو څه به تبدیلي به راولئ. یاره جی لومبۍ نه لومبۍ خو داسې یو خبره ده چې کم قوم خپل حالات په خپله د بدلولو کوشش ونه کړي نو خدای هم د هغې حالات نه بدلوي. دې کې اوس شک نشته. اوس چې دا کم پوزیشن روان دی او داسې چې موږ وینو نو پاکستان پیپل پارټۍ سره زموږ د دې غریبو غرباو ډېر زیات د مینې هغه موږ نوټ کوو په دې خپل کمپین کې، په کارنرز میټینګ کې، په جلسه جلوس کې او ټول ډېر په شوق باندې راځي، ډېره مینه کوي. خدای دې وکړي چې دا مینه حقیقت شي انشاءالله. او بل تاسو کوېسچن وکړو د محرومو په باره کې نو زه خو دا وایم جي چې اکثر خلک داسې وایي چې لکه موږ ښه پوهېږو خو زه یم د پښتو متل دی چې ځمکه هغه سوځي چې پرې اور بلیږي. نو موږ نه زیات ښه به په دې ځای یم چې یو انسان هم بل نه پوهېږي که هغه د بهر نه وي او که هغه د نورو د پارټو نه وي. ځکه چې پاکستان پیپل پارټۍ همیشه د غریب جنګ کړی دی، د غریب دپاره اواز اوچت کړی دی، د خپل ولس د خیر ښېګړې کارونه یې کړي دي او انشاءالله که الله پاک کامیابي راکړه نو چې کوم زموږ په دې وطن کې غټې مسلې دي، د بدامنۍ مسله ده، د بېروزګارۍ مسلې ده نو موږ به کوشش دی چې موږ خپل چیرمن ته دا خبرې ورسو او د خپل کلي وطن له تېنه یو ښکلی شانتې پیکیج وروړو چې زموږ د دې خلکو د دې محرومو ازاله ورباندې وشي. صحیح. روح الله خان صاحب وجه څه دی چې یاره دا محرومیانې د پی کې 76 ختمې نه شوې؟ وجوهات څه دي؟ یاره جي تاسو خو ډېر درست سوال وکړو او زه بیا د جواب درکولو کوشش وکړم. داسې یو خبره دی جي چې زمونږ عوام متکله د دې خبرې شعور سل په سله بیدار شو اله به موږ د دې محرومونو وځو. زموږ خلک اصل کې د ووټ د استعمال د هغې په طریقه کار باندې نابلده یو. موږ له چې څوک راشي نو خو یا د رشتې په نوم موږ نه ووټ اوچت کړي یا مثال دارنګې ووایي د تعلق د دوستۍ په نوم، د کلیوالۍ په نوم نو هر کله په هغه ورځ به موږ انشاءالله د دې مسلو نه وتي یو چې په کوم ورځ باندې موږ د ووټ استعمال په خپل سوچ وکړو او د ووټ استعمال موږ په میرټ وکړو نو انشاءالله زموږ د محرومۍ به الله پاک ختمې کړي. صحیح دی. الله دې وکړي جي، الله دې وکړي. روح الله صاحب زه ستاسو د ځای ته چې راتلم نو ما ته زما کیمرامین وایي چې تاسو پیلنی ووټ چاله ورکړی؟ زه لږ مسکی شوم. ما ورته ویل ما پیلنی، دویم، دریم دا ما پیپل پارټۍ له ورکړی. ښه ماشاءالله. ٹھیک شو. اوس پیپل پارټي که موږ وګورو په کې پی کې تقریبا ختمه، پنجاب کې تقریبا ختمه،
ذمہ دار څوک دی د دې خبرې چې کوم هغه اوبالو د دې جی. کوم چې د دې هغه پیشن وګوري ویکنوے 92 نه شروع شي جی. 88 نه شروع شي جی ټول پیپلز پارټي وه په ټول ملک کې وه بالکل اوس دا کې پی کې ولې ذمہ دار تاسو څوک ګڼئ دا به ستاسو پارټۍ نه خلاف خبره لاړ شي خو زه دا نه هیڅ خبره عوامو نشته ته دا دی جی خبره هیڅ خبره هم نشته دی د هر سوال د خپل ذهن مطابق جواب ورکول دا پکاري او په دې باندې زه غلی نشم پاتې کېدی ځکه چې زموږ د پاکستان پیپل پارټۍ سره وابستګي چې ده نو دا د سن 67-68 نه ده موږ مسلسل د یو جماعت سره زموږ مشر او پلار مې الله پاک دی وبخي د ګراس روټ لیول نه په دې پارټۍ کې راوند سټوډنټ لایف نه د هغه ټایم کې اوس کې پی کې شوه نو پی کې لیکلی کې هغه ټایم کې پی اف لیکلی کې د پی اف 7 نو د هغې هغه صدارت بیا هغې نه پس د تپمومندو صدارت شو بیا ډسټرکټ شو بیا اخره کې چې کله په 2000 کې هغې وفات کېده نو هغه ټایم کې هغې د صوبایي کونسل ممبر شو نو زه خو د دې دا خبره بالکل نه منم چې پاکستان پیپل پارټي به ختم شي یا وقتاً فوقتاً خلکو آواز اوچت کړی د دې د ختمېدو خو دا ختمه نه شوه دا ځکه ختمه نه شوه چې دا جومات اصل کې دی د غریبو جومات دا د متوسط طبقې جومات دی دا چې د چا هینډ ټو ماوت زندگی وه دا د هغه خلکو جومات دی او هغه خلک د دې نه چې تر کومې پورې خبردار وي چې کله یو سړی خبرې نه نی خبر نو نه پوی نه ګرم او ښه پوی ښه ګرم چې تاسو کوم تپوس وکړو چې کې پی کې زمونږ د پارټۍ پوزیشن ولې کمزوری دی نو په دې باندې به زه دا خبره ډېر د افسوس ډکه وکړم چې دا د مقامي لیډرشپ کمزوري ده دا زمونږ د باني لیډرشپ کمزوري نه ده نه د مرکزي جي هغوی خو لګیا دي کارونه کوي او بل انشاءالله دا زمونږ د پاکستان پیپل پارټۍ د کارکنانو کمزوري ده چې زمونږ کم د بانیانو خدماتو د دې عام ولس دپاره د دې غریب قوم دپاره د غریب عوام دپاره نو هغه د هغې پرچار موږ نه دی کړی د وخت مطابق که د هغې پرچار موږ د وخت مطابق کړی وي نو انشاءالله نن به په ټول پاکستان کې صرف یو پاکستان پیپل پارټي و بله به هم نه جي ٹھیک جی بالکل صحیح ده او ورکر چې کوم دی هغه له چې کوم هغه سیز پکار او هغه ونه کړی شو هغه خپله ډیوټي صحیح طریقې سره انجام شوی نه دی جي او بل اکثر له موږ د مسایل په دې په لایک او په ډسلایک ډېرې جوړې شي ایگزیکټلی بالکل نو د دغې د وجې موږ ته لږ داسې اندې مشکلات وو خو اوس الحمدلله دې ځل چې دا کومه جذبه ده د دې عام ولس د دې غریب ولس د دې غریبي طبقې د مزدور طبقې د کسان طبقې نو انشاءالله د هغې ټوله توجه بیا الله پاک پیپل پارټۍ ته جوړه کړې ده او که امید د الله وي الله نه او الله یې وکړي نو انشاءالله العزیز که خیر د پاکستان پیپل پارټۍ ګورنمنټ به په دې ملک راځي او که خیر د دې خپلو عام ولسو د دې د محرومو ازاله به انشاءالله پاکستان پیپل پارټۍ کې دا پروګرام صرف یو پاکستان پیپل پارټۍ سره دی بل نه چا سره شته نه چا کړی دی د دې نه وړاندې ٹھیک شو جی اور رولا خان صاحب که زه د پی کې 76 نه یم یا ستاسو پی کې 76 کې چې کم داسې لیدو ولای چې هغه ستاسو پی کې 76 نه پی ټی آی شته ان پی شته جے یو آی شته تحریک لبیک شته جماعت اسلامي شته رولا صاحب له ولې ووټ ورکي څنګه داسې یقین وکړي پر رولا صاحب باندې چې هغه د ووټ هغه له ورکي ډېر ښایسته سوال مو وکړو جي زه داسې ګڼم چې یو خو که صرف د روح الله د نامې ذکر وي که نه جي نو زه هم د دې کلي وطن سړی یم ما ته د دې کلي د وطن د حلقې د مشکلاتو ښه بخوبي اندازه ده او د هر یو خبرې نه هر یو پریشانۍ تکلیف نه خبر یم او د دې نه غوره خبره دا ده چې په ما باندې پاکستان پیپل پارټۍ اعتماد کړی دی مال عزت را کړی د ټیکټ په شکل کې نو پاکستان پیپل پارټي د غریبو د عام ولس جماعت دی نو غټه وجه به دی چې زه د پاکستان پیپل پارټۍ کینډیډیټ یم ما له به ځکه خلک ووټ راکوي دویم نمبر وجه به دی چې زه د علاقې د دې وطن اوسیدونکی یم او غریبې کورنۍ سره مې تعلق دی او چې څه مشکلات او څه تکالیف او څه محرومۍ دي نو په هغې زه به ذاتي خود زه د هغې افیکټ هم یم او د هغې نه پوره خبردار هم یم نو زما په خیال چې کوم سړی افیکټ وي هغه سړی چې دی نو زیات لکه هغه به زیات کوشش کوي د محرومو د ختمېدو انشاءالله
بالکل صحیح ده. رولا صاحب تاسو ډېر شکریا. زه تاسو ډېر زیات ټایم واخیستو. تاسو خپل ملګري هم ناسي ډېر قیمتي ټایم کې چې دی تاسو مال وخت ویسو. ډېر مننه تاسو. ډېر شکریا ناصر بھائی. الله پاک تاسو هم خوشاله لره او زه تاسو مشکور یم چې زما خو پیغام دا دی د الیکشن د کمپین ورځې وي حلقه ډېره زیاته غټه وه. کوشش مې دا کړی دی چې زه هر ور ته ځان ورسوم، هر ور وټاکوم، هر چاته د خپلې پارټۍ پیغام ورسوم، د خپلې پارټۍ منشور ورسوم. خو زه ستاسو د کیمرې په وساطت سره د خپل عام ولس ته دا خبره کومه که چېرې زه مثال چاله نیم رسېدلی نو ټول زما وروڼه یې په ما ګران یې، که هغه د هر جومات او د هرې پارټۍ سره تعلق لرئ ما دپاره محترم یې. او که زه چاته نیم رسېدلی د هغې زه بخښنه غواړم. که زما ټیم نه رسېدلی یا نور دا شانتې څه کمې بېشیمانه په دې کمپین کې شوي نو د هغې ما ته معذرت کوئ. او اخري خبره به زه بیا د ریپیټ کړم چې د ووټ په اهمیت باندې ځان خبر کوي او د ووټ په استعمال د هغې په طریقه کار باندې ځان خبر کوي. دا ستاسو د مستقبل فیصله به دې باندې کیږي. دا تاسو یو کس له اختیار ورکوئ په دې خپل ووټ په طاقت چې دا به زمونږ د دې کام د قبیلې کار کوي. خو اکثر له ما سره چې څومره کینډیډیټس دي نو یو هم پکې شکر دی کمزوري نشته دی. ټول ښه معتبر خلک دي، ښه خلک دي، د دې علاقې خلک دي. خو زه د خپل عام ولس ته دا خبره کومه چې واحد پاکستان پیپل پارټي ده چې دا یو مرکزي جماعت دی. زموږ ډېر کارونه داسې چې هغه د مرکز پورې تعلق لري نو مهرباني وکړئ په وړو پاټو باندې انحصار مه کوئ چې سبا هغې بیا دې خبرې ته محتاج یي چې تاسو ته د دې خبرې ګیله کوي یا درته مخې ته دا خبرې ږدي یا د ځان د خلاصولو دپاره یا چې هر څنګه چې درته وایي چې وفاق کار دی دا موږ نشو کولی. لکه اوس زموږ وابډه ده دا وفاقي ده. دا شانتې زموږ نورې بلا ډېرې محکمې دي تقریبا څه شپېته دي که اووه شپېته محکمې زموږ وفاقي محکمې دي. نو دا هغه سړی به دا کار د هغې نه روړې شي چې د هغې په مرکز کې لین دین او خپل ګورمنټ وي. نو انشاءالله زموږ د الله نه ډېر امید دی که خیر وي چې زموږ بلاول صاحب به د پاکستان وزیر اعظم وي او انشاءالله العزیزه د هغې په مرسته او د هغې په تعاون به مونږ د دې خپلې حلقې بلکې د دې خپل تپمومند دپاره چې سم وي به کو بنیادي ضرورتونه اسپتال دی مونږ ته نشته دی، داسې نور ډېر شی نه دي چې مونږ ته نشته دی. انشاءالله د دې د کولو کوشش به کوو. باقي به د الله نه مرسته غواړو چې الله راباندې خپل فضل وکړي او د خپل قوم ته او د خپلې قبیلې ته د خپلې حلقې ته د خپلو مومند وروڼو ته د عام تیرې زندګۍ په شانتې ملامته یا دروغجن نه شو انشاءالله. ډېره مننه ستاسو رولا خان صاحب چې مننه. ټایم راکړو. الله خوشحاله.